د پښتنو او د نورو قومو په مابین کې چې ډیر فرقونه دي، د دوی په سوچ او فکر کې فرقونه دي. دا رقم د خوشحالۍ او د غم چې کوم رسومات دي، روایتونه دي، په دا کې هم فرق سته. اوس دا فرق چیش دی؟ پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو چې کله په پښتني ټولنه کې یو سړی وفات سي، مرګ ورله راسي او عرض علیه السلام په کار سي، د دې دنیا څخه ولاړ سي، پرده وکړي او دی چې دی هغه خپل نوم بیلی د لاسه هر سړی و دا ته وایي چې میت دی، مړی دی، په خپل نامه یې لا نه یادوي. دا انسان چې کله مړ سي، د دې دنیا څخه ولاړ سي، عالم ارواح ته روح ورسیږي، نو دا پښتانه، دا ټولنه، دا کلي والا، همسایګان، رشته داران، خپلوان، دا ټول راولاړیږي او دی و هدیرې ته رسوي. و دا څنګه رسوي؟ د دې او د نورو قومو او زموږ په مابین کې د پښتنو څه فرق دی؟ دا د مړینې چې کوم رسومات دي، دا تعزیتي چې کوم رسومات دي، په دې حواله باندې به نن موږ مجلس کوو چې په پښتني ټولنه کې یو سړی وفات وکړي، نو د خپلوان یې و رشته داران یې و هدیرې ته څنګه رسوي او بیا فاتحه څنګه کوي، پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب لایقزی او دا د زما یوټیوب چینل. زه دلته د پښتونولي په حواله باندې، د اسلامیک ریولوشن په حواله باندې، د پښتنو روایات په حواله باندې، پخواني مجلسونه په حواله باندې، د تاریخ په حواله باندې، تصوف په حواله باندې زه دلته هر ماښام مجلسونه کوم. نو ان شاء الله تعالی نن به هم موږ مجلس کوو د میاشت په شان باندې، چې نن به دا زما موضوع وي چې په پښتني ټولنه کې یو سړی چې دی هغه وفات وکړي او د دې دنیا څخه پرده وکړي، بیا یې د خپلوان رشته داران چې دي هغه څنګه یې و هدیرې ته رسوي. و دا رسومات و دا اسلامي دي که د پښتونولي خپل دي؟ د نورو قومو زموږ قومو په مابین کې، زموږ د قوم په مابین کې څه فرق دی؟ پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. خو د هغه څه مخکې تاسو دا زما یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ، د ګنټۍ بټن دباو کړئ، کمنټ پر ورکړئ او دا لینک چې دی هغه یې خپلوانو ته، رشته دارانو ته په واتساپ ګروپو کې واستوئ، کاپي یې کړئ دا لینک او ورواستوئ چې هغه هم بیا به دا مجلسو باندې سره خبرې سي. لیکن خبر خو نو هر یو دی راسي چې نن یې موږ تکراري یو تجزیه وکړو، برته د سر را ژوندی کړو. ولې مرګ چې دی هغه بار بار څوک یادوي نو ایمان یې تازه سي. نو نن به موږ د مرګ په حواله باندې مجلس وکړو. و دا څنګه ماله په یاد رالو، د تېرو شپو زما مشره خور چې دا هغه وفات سو، الله پاک دی جنت فردوس ورعطا کړي او ټوله مرومین دی الله پاک وبخښي، ستوی مرومین، زموږ مرومین ټول دی الله پاک وبخښي او جنت فردوس ته ورعطا کړي او خپلوان رشته داران ته دی الله پاک د زړه صبر ورکړي. نو د هر چا دغه لاره ده. نو ما دا د هدیرې او د خلکو ته کتل او مجلس په یاد رالی، سړی د تی سره بیا هم شیر کوم چې بھائی پښتانو په علاقو کې چې څوک یو مړی وسي نو بیا څه ته را پټوي. د هر علاقې چې دی هغه یو دستور دی، په ټوله دنیا کې شکر دی موږ توی مسلمانان یو، نو د ټولو تقریبا هغه دی چې بھائی څنګه دی وفات سلو بیا اعلان کیږي. نن سبا خو په دا سوشل میډیا باندې پوسټونه راځي، پخوا په اخبارات کې و، د هغه څه مخکې په لوډ سپیکر کې و، د هغه څه مخکې دغه نارې کېدلې، یو بل خپلوان ته به یې سره ویل چې بھائی پلانکی چې دی هغه وفات سو. دومره آبادي به مو نه وه، خلک به یو دم سره خبر سول، یو بل ته به اطلاع سره ورکړي مولوي صاحب رالی، که نه خپله به جنازې لمونځ کوئ نه. نو دا رقم د نن سبا په دور کې به زه تاسو ته ووایم په دنیا کې دا دوه قدرونه چې دي هغه زموږ او د نورو انسانانو سره مشترک دي، که هندوان دي که مسلمانان دي، د ګردغه که پښتانه دي که مجاپیان دي که سندیان دي، د ګردغه مشترک دي. هغه یو په خوشحالي مشترک ده چې ګرده خوشحاله سي یو رقم ښکاره کیږي خندا وکړي، او غم دی چې ګرده خوابدي سي یو رقم ښکاره کیږي چې بغارې وي چې غارې وي نه. خو زموږ د پښتنو د لږ د مرګ د ستورو طریقه چې دا هغه لږ سره جلا ده، نو هغه باندې به زه نن مجلس وکړم. دوستانو یو
خو دا دی چې موږ په پښتنو کې چې کله مړی وسي نو د خپلوانو رشته داران چې دي هغه بیا د دوی ته ووایي چې بهی په کور کې به تی ډوډۍ او کانه او پینه او دا شی به نه پخوئ نه بیا استعمالوئ، ستی لوښي بندې دي، که سهار غرمه ماښام دي برچخانه هم بنده سوله، بس د خپلوانو رشته دارانو چې دی د هغې خواسه ډوډۍ ورله راځي. نو د پښتنو یو دا خوی چې دی د نورو څخه جلا دی چې په کم کور کې مړی وسي غمزده نو دا نور خلک چې دی هغه بیا ډوډۍ 3 ورځې وراستی دوی ته ووایي چې بهی په کور کې به یو شی نه پخوئ پابنده یاست، بس موږ د خواسته چې دی ستی ښځې ستی خلک ستی ټوله هغه پر غم او پر پاتا باندې ناست یاست، ته یوه ډوډۍ ته څه خلاص یاست، و خوراک ته څه خلاص یاست، ستی پلار وفات سوی دی، زوی مې پات سوی دی، خدای نخواسته لور مې پات سوی ده، یا مې مور وفات سوی ده، رشته دار پات سوی دی، ته یوه کانه پینه ته چیرې خلاص یاست. نو لہذا زموږ د کوره به چې دی هغه پخلی درله راځي، زموږ د کوره چې دی هغه ډوډۍ به درله راځي. نو د پښتنو یو دغه خوی چې دی هغه د نورو څخه جلا دی چې په غمزده کورنۍ سره همدردي کوي. بیا چې کله یو څوک وفات سي نو اول واره کوشش دا کوي چې زغر د جنازې لمونځ وسي، تدفین یې وسي، بس په کور کې بیا نه پرېږدي، ولې دا یو اسلامي طریقه ده چې څوک وفات سي بس زغر د یوه قبرستان ته رسي، د جنازې لمونځ یې نه ځنډوي، بیا یې اعلان وکړي، نه د اعلان باندې خپلوان رشته داران دي سره خبر سي، بیا که یو څوک د کراچي سره یا د کم ځای سره روان د هغې چې دی هغه انتظار وکړي چې بهی ته ودرېږه پلانکی راسي پلانکی راسي، نه په دې واله باندې دغه دوی ورته انتظار ورته کوي جنازې لمونځ، وایي ودرېږه یاره زوی یې دورېدی یا ورور یې دورېدی یا پلار دورېدی یا ودرېږه ځان ور راورسوي، نو بیا به موږ چې دی هغه چې دی مخ وویني نه آخري دیدار یې وکړي، بیا به موږ چې دی پټ کو خاورو ته به وسپارو. نو یو واره انتظار ورته کوي. او دویم چې دی هغه دا دی تدفین چې وسي کفن و کافور و دا رقم یو خوشبویي چې د هغه پر واچي مولوي صاحب یا مورا چې د هغه یا د علاقې مشران وي یا رشته داران وي هغوی بیا غسل وکړي، میت په هغه کور کې پروت یا په بیټک کې پروت یا په ماجد کې پروت انتظار ورته کوي. عموما دوی د سهار خوا ته پښتانه چې دی د ترجیح ورکوي چې باید د سهار د 12 بجو څخه د غرمې څخه مخکې د زوال څخه مخکې موږ د جنازې لمونځ ور وکړو، نه یعنی 11 بجې 9 بجې دا رقم دغه وخت ور وټاکي. بیا د هغه بعده دا رشته داران یې ځي راځي هلته ناستې تسبیح په وایي، او چې کله کفن یې ور وکړي او په جنازې په دا کټ کې کښېږدي، او زه به یوه خبره بله درته وکړم، ما د ډېرو خلکو څخه پوښتنه وکړله، ما ویل دا د جنازه چې اخلي یو خو هغه ته تخته ده پر تخته یې ایښی دی غسل ورکوي، یو خو دا په جنازې چې ایښي یوه دې ته څه وایي نه ګرد ویل بس دې ته کټ وایي یا پلنګ وایي یا چارپایي وایي یا د جنازې کټ ورته وایي، نور نو څه ورته وایي. ما د ډېرو خلکو څخه پوښتنه وکړه، علما هم ناست وو ښه خلک ناست ول، هېڅ چا نو راوښوی نه. نو ما ورته ویلې دا په زړه یعنی زوړ وختو کې و دغه د جنازې و دا کټ ته دا نه په د مسجدو کې چې پرته یا یو سیټ ته پرته نن سبا خو د سټیل غو جوړ کړي، اول د واره به دا د لرګۍ غوله نه رسۍ به پر راکش کړي ولې، نو دا جنازه به وله. نو ما ولې دې ته څه وایي نه نو چا نه راوښول. نو ما ویل دا پخوا زمانه کې پښتنو دا زاړه خلک چې نه هغه تپا ورته وایي نه تپا وایي، دا تپاوه راواخه دا مړی چې دی هغه میت په تپاو کې کښېږده تپاوه. دا تپاوه لفظ دا زموږ د مابین څخه ووتی، لکه ډېر توري چې د زموږ ویر سلو ختم سلو هغه خلک هم مړه سلو پخواني چې توري استعمالول، نن سبا جدید زمانه ده نوې زمانه ده خلک نوي توري په دا پښتو کې ورچي نه، نو اصل کې د دا لفظ چې دی هغه تپاوه
تپاوه چې ده په دا جنازهګاه ته وایي، لیکن نن سبا یې خلک استعمالوي نه. خیر په دا تپاو کې چې مړی کښېښوي، خصوصا بیا که ګرده شپه انتظار ته کوي چې سهار یو سړی وفات سوی چې وایي سهار به جنازه یې ناوخته وي، نو بیا د اوسپنه یا کلب یا داسې بیاتي د سټیل بیاتي یا داسې د اوسپنې یو زورور شی چې دی هغه پر دا نثر کښېږدي. د دې مقصد دا دی چې دا پړسیږي نه، بیا پړسیږي خامخا په دا تانبه کې یا په دا اوسپنې کې به داسې یو کیمیکل وي چې هغه د مړي لره چې کوم یو سویلینګ یې کېږي هغه بیا کنټرولوي. هسې هم دا د بلډ پریشر خلک چې دي دلته به د سټیل والا یو شی یا د اوسپنې شی په دا لاس باندې تړلی، د دې باندې هم بلډ پریشر چې دی هغه ګرمي هغه کمیږي. نو دا د مړي رسومات بیا په دا جنازهګاه چې دی دا کې واخلي خپلوان رشتهداران دي کلمه شهادت وایي او روان وي د هدیرې خواته، هلته ځوانان اول او راستولي. نن سبا خو خلک هدیرې ته والا ته ګورکن والا ته د کمیټې والا ته پیسې ورکوي، در 2,500 روپۍ چې دی هغه په دا قبر کیندي او دا رقم بیا دا خښتې راوړي. نن سبا خو ډبرین هم ځکه ده، نو لہذا دا لوړې چې دی د تختې پرېږدي، دا تختې خو نه هم خرڅېږي، نو لہذا دا د قبرستان والا 11,000 روپۍ 11,000 روپۍ دا رقم ده دا چا چې مړی سوی د هغسې وصول کړي او بیا وایي د مړي هر څه چې دی هغه قبر و دا شیان دا ټوله بیلچې ورشیان موږ درکوو. نو پخوا وخت چې و ځوانانو د عشر په حواله باندې یو د بل سره بیا کومک کوي، نن سبا هغه کومک هم سره کم سوی دی نه. نو بیا دا نن سبا لیري دغه هدیرې نو په دا ګاډۍ یا په ډاټسن کې واچي، هلته ځوانان ورسره ناستې دا د تپاو لاس یا یو د چارپایي د لاس یې نیولی یا د پښه ور نیولی چې جنازه یې لنډ نه سي نه، بیا داسې یو بل ته وارې سره ورکوي، څوکه په احترام باندې کلمه وایي او هدیرې ته رسوي. هلته چې ورسوي د ډورۍ په نزدې ته یې کښېږدي، هلته هم کلمې او درود کوي، د خدای پاک لویي بیانوي، یو د بل سره د غم همدردي کوي او یو د بل سره یو ښه دیني مجلس کوي. علما هم یو خواته ناست دي، د ځوانان راولاړ سي، بیا د دا قبر کار کوي. څوک چې ډېر پکې ماهر یې له حدو د خاورو او د چې کومه خټه یې دا برابرولی سي، لیولی کولی سي، لیول یې برابرولی سي، هغه ټول چې دی هغه لاندې لحد ته ورشوه سي، قبر ته ورشوه سي او دا کوي. او بیا د مړي مخ چې دی هغه د کعبې او خواته داسې رخ ور وکړي، هلته بیا په ډبره باندې یا په یو لوټه باندې یا په یو خښته باندې، دا خښته نور نه وي خو د غټه ډبره باندې دا په نوک باندې یا په ګوته شهادت باندې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دا ورته ولیکي، دلته ورته کښېږدي. بیا دا کفن چې دی هغه په دا رسۍ چې د کفن په رشکۍ چې کوم دا کفن تړلی دا بیا دا غوټې ور خلاصې کړي، د مخې د لږ خشه ور خلاصې د کعبې او خواته کې نه، او بیا دا خښتې یا دا لکړې چې دی د تختې چې دی دا ورکوي، بیا د لږ خاور ور واچي. سنت عمل دا دی چې 3 موټي به خامخا هر سړی ور اچي. نن سبا دا ځوانان دا ټیډي مخلوق چې دی دورې شاته ناستې، بهي راسه دلته د کار له راسه د هغه خاورو ته پیدایي د هغه خاورې لره برته ځو، نو ته هم د دا بیلچه ووایه یا دا کلنګ ووایه یا د ډبرې راواخه یا د خټه راواخه یا د خاورو ور واچوه نه. نو بیا دا ملایان چې دی د ګرده قبر تیار سي، شاوخوا دا غټې ډبرې ور واچي، یو ځای لښته یا درخته یا یو دا رقم څوک چې دی هغه یو لکړه راواخي، نشاني راواخي چې راسه ورک نه سي. ولې ګرده مړي و ګرده قبر و ګرده قبرستان یو رقم انسان دی کې ورک سي وروره، د چا څه خو سره خپل د پلار و د نیکه ولې دی قبرستان ته هدیرې له ځي و راځي نه، نو هغه جنویر یې. نو دا هم د ډېر د افسوس خبره ده چې بهي دا د پیغور خبره ده، وایي د ده څخه د خپل نیکه قبر هم ویر دی نه، نو دا ډېره عجبه خبره ده. خیر الله دې موږ معاف کړي. او بس بیا د ملایان چې دی سر و شمالن و جنوبن سر و پښو ته چې دی هغه ودرېږي او د الله جل شانه کلام مبارک ووایي نه، هغه ووایي. او دا د ډبرې چې دی
یوه یې سر ته کښېږدي د سړی د پښتنو دغه درشه یم نه نور قومو ماته نه دي رامعلوم د پښتنو هغه داسې دي یوه ډبره د سړي چې مرد وي نه یو یې سر ته ډبره کښېږدي یوه یې پښو ته کښېږدي او د ښځې بیا 3 ډبرې یوه په مابین کې هم ږدي غوټې هم بیا مابین کې داسې ډبره کلمه پر ووایي مابین کې دی راوځړوي هغه رشکۍ چې رایستلی د قبر څه نه بیا د کلمه پر ووایي شاوخوا چې دی هغه په بیلچه یا په کولنګ یا په یو لکړه باندې پر دا قبر باندې دی راوګرځي چې دا یو خصمانانو شیان نسي ولره دا زموږ عقیدې دي نه بیا دا د پښتنو چې څوک مړ سي دا ښځې چې دي هغه بغارې ویي پلار مور یا څوک یادوي او دا بغاره ته لکه شیګان چې نه دا بغاره ته په پښتنو کې ساندې وایي نه لکه نه پښتانه چې یو بل ته سره وایي چې څوک ډېر بغارې وایي هغه وایي څه ساندې دې وایې څه ساندې وایې ګرده ورځ ته یې ساندې وایې څه ساندې وایې دا ته را یو خبر ورته کوي نه پیغور ورته کوي وایي ساندې مه وایه لکه ښځې نه نو د دې مطلب دا دی چې دا ساندې و هغه خبرو هغه مجلسو ته وایي چې دا لوڼې یا مورې د لور په باره کې یا خوندې د خوندې په باره کې یا لوڼې د پلار یا د مور په باره کې چې هر څوک د دوی که خدای نخواسته مړ سوی د هغه په باره کې دغه بغارې چې وایي و دې ته لکه عاشقان نه مرثیه چې کوي نه په کربلا په ماتم په حواله باندې دا رقم د پښتنو غم د مړو په حواله باندې د زنانې چې دي د کور زنانې نو هغه دا ساندې وایي دا ساندې چیشته وایي دا هم یو رقم یو مرثیه د یو نظم دی اگر چې بې ترتیبه دی لیکن دی خو مرثیه دی خو د یو نظم دی خو د یو غم اظهار لکه اوس مثلا چې هغه مړې مورې پرته وي نو هغه لور یې ساندې پر وایي وی زما مور پرون دې لا مسلې هغه راته وویلې چې زویه دا مسله خو راواخله وی زما د مور مسله اوس به دا مسله دا به اوس څوک استعمالوي وی زما مور پرون دې لا راته وویلې چې زویه و د چا سره غلطه خبره مه کوه ډېر ښه نصیحت یې راته کوي وی زما مور اوس به څوک زما مور څوک به ماته نصیحت کوي وی زما پلار وی زما ځوان ورور وی ما سره دی مینه کوله په ما پسې دی پوښتنې کولې وی زما ورور اوس به نو څوک په ما پسې پوښتنه کوي دغه د ساندې چې وایي نه وی زما مور دا ساندې چې دی پر دې خو غم راغلی نه نو دا غم اظهار کوي نه نو دې ته پښتانه لیکوالانو شاعران و دې ته ساندې ته دې ته د مرثیې سره تشبیه ورکوي لکه دا شیګان چې نظمونه په کربلا وایي نو دا رقم په پښتنو کې هم دا په یو قومو کې به شاید په نور قومو کې به نه وي پښتنو کې دا شی شته چې د زنانې د کور زنانې چې دي ساندې وایي بل په پښتنو کې یو دا خوی دی چې د پښتنو چې کم نران دي خلک دي هغه بغارې نه وایي چغې نه وایي نارې نه وایي ویر نه کوي ماتم نه کوي چې هر څومره غم یې پر راغلی ته بیا نه ووینې چې دی به بغارې کوي وی تباه شولم دا نه کوي ټیک دی د ځان سره یو ځاګی ناستې بغارې وایي یا اوښکې پر راتویږي یا کړ غم اظهار کوي خامخا پلار یې مړ سوی یا یې ځوان زوی مړ سوی نو ظاهره د یو غم خو دی یو غټ د تکتو رقم یو غم خو د تکتو د غر رقم یو غم خو پر ده باندې راغلی دی لیکن دی د دا غم اظهار دی سوکه د ځان سره اوښکې تویوي خو خلک یې دا نه محسوي چې دی بغارې وایي کله یو ماشوم چې ډېر ماشوم وفات سوی نو کله دا پلار چې دی اول زوی نو خامخا یو جنبغارې سي لیکن پښتانه و دا د نر و بغارو ته د نر و ساندو ته د نر و دا غم ته په ښه نظر نه ګوري نو والله علم حالانکه زړه خو نو زړه دی نرم دی لیکن والله علم په پښتنو کې دا پیغور دی چې وایي یاره دا څه کوې لکه ښځه بغارې وایې همت وکړه څه کوې نه نو دا رقم د پښتنو و ځوانانو نرانو خلکو ته دغه یو پیغور دی چې باید ته د ښځو رقم ساندې مه بغارې مه کوه نو دا د پښتنو په حواله باندې چې دی
دا په پښتنو کې چې علم نسته، دا 40مه نسته یا برسین نسته. بس پښتانه چې دی هغه 3 ورځې یا 7 ورځې غم کوي، ویر کوي، فاتحه کوي، بیا په دا کور کې ناستې، بیا د فاتحه خلک ورله راځي، رشته داران راځي او دعاوې ورته کوي. مولوي صاحب یا حافظ صاحب ناستې، هغه دعاوې د مغفرت کوي. هر څوک چې وفات سوی ده په دا کور کې ناستې، بیا د دا کور کوربه چې دی د چا کره چې څوک وفات سوي هغه ځوانان چې دی چای یا شربت یا دا رقم نور یو خدمت یا کجور یا دا رقم یو بل شی چې دی هغه ورکوي. په پښتنو کې سخات هم شته چې کله دی دا دعاګانې چې وکړي قبرستان ته وکړي، بیا دی راځي داسې په میداني کې کښېني، یو اجتماعي دعا کوي، فاتحه کوي. د لرې څخه خامخا جنازې له خلک راغلي، هغه بس د هغه فاتحه ګڼي. نو بیا د کوربه راولاړ سي، په دا خلکو کې چوارې یا دا کجور خورما خیرات کې او سکات کوي. تقریبا یو 10,000 روپۍ جوړیږي. دا په دا خلکو کې چاته غریب ته بېوسه بېوزله سړي ته یو څه پیسې ورکړي، هلته چې چا کار کړي، غریب یې، ملنګ یې، فقیر یې، ملا یې، طالب یې راغلی، هغه ته یې ورکوي. نه دا رقم د غرمې ډوډۍ ورکوي فاتحه ته چې خلک راځي، او چې نږدې خلک یې هغه د ډوډۍ نه خوري، هغه یې عیب ګڼي. هغه وایي بای زه د مړي ډوډۍ څنګه وخورم، دا زما همسایه دی، ما به ورستولی، زه د دوی څنګه ډوډۍ وخورم. نه نو دا ډېر ښه ګواښوی دی، نه غیرت ښکاره کوي. د کور د همسایګانو سره ورځ دی، لیکن خپله د دوی ډوډۍ نه خوري. د دوی کراسي هم نه پخېږي. د ورور دوی به په غم باندې اخته وي. ورور نن سبا خو دا یو غلط کار دی. ورور د چا کره چې غم وسي، د هغې زنانې او خلک لګیا وي کې په بچخانه کې لګیا وي، د خلکو خدمت کوي. دا غلط کار دی. نه هغې خواران باندې غم راغلی دی، ته بیا اوس خدمت هم جن غواړې، چای هم جن غواړې، هر شی هم جن غواړې. دا ډېر غلط خبر دی. او د لرې څه چې کوم خلک راغلي دي، هغه و دا د چا کره چې څوک وفات سوي، د هغه سره مالي مرسته هم کوي. 15,000 2,000 3,000 10,000 یو څوک دی، څوک 40,000 څوک پیسې ورکړي، وایي دا خیرات که د ده په نامه باندې. نه او دا د پښتنو ډېر عیب ښکاره کېږي چې پر قبرستان باندې په هدیره باندې دا نارې کې چې دی زما پوره وړی ولو، دی خو وفات سولو، زما پیسې به اوس څوک راکړي. دا رقم هېچا هم تر اوسه پورې نه دی کړی. دا د غیرت او د پښتونولي څخه وتلی سړی ګڼل کېږي چې وایي شرم نه لرې. بیا په پیړۍ پیړۍ وده دا کورنۍ ته پیغور ورکول کېږي، ولې ستا خو پلار هغه و، نیکه هغه و چې په هدیره باندې اعلان وکړي چې دا سړی چې دی هغه زه نه بخښمه، ما ته پیسې، زما پیسې وړي دي، برته یې راکړه. دا تر اوسه پورې دا ته را نه دي سوي. هر څوک چې وکړي بیا هغه ته ډېر غټ پیغور ورکول کېږي. نو د مړینې په حواله باندې دا یو څو رواجونه دي چې زموږ کېږي. نو الله پاک دی دا زموږ کره د تازه مایاب چې و، هغه مشره خور وفات سوی و. نو ما زه ناست ولم، دا سوچ مې وی، نو ما ولې د قوم سره بیا هم شریک کړم چې زموږ د مړینې خاص یو څه رواجونه رسومات دي چې چا کره څوک مړه سي، تعزیتي رسومات وي د مړینې او د تدفین خپل چې دی هغه رسومات وي. عموما د چا کره چې څوک مړ سوي، د خپلوان رشته داران یې د ډېر کومک او نصرت یې کوي. نو الله پاک د ټول عمر ومین وبخښي. وروره دوی مړه سولو، زموږ هم دورې لاره ده، یو د بل باندې به دعاوې کوو، مرګ به یادوو. الله پاک دې موږ ته هدایت وکړي، تاسو ته هدایت وکړي، زموږ ته مړي دې وبخښي. خدای دې موږ ته دغه د نیک عمل توفیق راکړي چې څوک راسه زهیر نه سي. هر څوک چې موږ زهیر کړي دي معافي به غواړو. د دې سره سم انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. دا زما ویډیوګانې مو ګورئ، دا زما یوټیوب چې دی سبسکرایب کړئ، او دا د لینک چې دی دا یې کاپي کړئ، په وټساپ ګروپو کې یو بل ته واستوئ. حاضردم ما نقیب کزي ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.